ما نینی ما پسترګو نینی زما आवाज نه اوري ګورم چې څوک ما نه بیا یریږي د بچا پغله کې د ما یاره پرته ده د ازمایش او د امتحان کې څوک کامیابیږي او څوک ناکام کېږي که چا راواغشت احکار هیله باندې جوړه کړه الله فرمایي فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم که چا دا راواغشت احکار دردناک عذاب به ورکوم لیکن صحابه د چا ډېر کې لوی شوي د رسول الله مبارک په کې هغې سوال نه پیدا کړي ښکار غوښه خوږه ده موږ وږي یو ښکار غوښه ترسکون هم ده مزېدار هم ده موږ وږي یو موږ سره روټۍ نشته ستوان خو ستوان به یې خوړل ته خو تیار ښکار دی هیلې باندې نه کوو نه ګوتې موله نه وړو کامیاب شو بل طرف ته بل مثال در کوم د داود علیه السلام قوم دی قرآن شریف د هغې ذکر هم کوي د داود علیه السلام قوم په ایله کې اوسېده ایله د مدین او د کوهي تور په منځ کې ده توره پورې خو زه تلې مخکې نه یو تلې د کوهي تور او د مدین موسی علیه السلام چې مدین نه راته کوهي تور ته راغلی دی د کوهي تور او د مدین په منځ کې ده د بحر قلزم په غاړه ایله ښار داود علیه السلام قوم دقل ته اوسېده په هغې باندې د خالي په ورځ ښکار بند و نه به کوې دا به ستاسو عبادت ته اوزګارئ لکه موږ خلکو باندې چې د جمعې ورځ د عبادت لپاره د مخصوص عبادت دی اگر چې په موږ باندې د جمعې په ورځ تجارت او ښکار بند نه دی یار یو ټیم کې بند شي اذان چې وشو بند تجارت بند اذان چې وشو بخوال چاري به دې په اوږه کې بند اذان چې وشو زمینداري بند مزدوري بند ختم او چې کله مونځ وشو نو بیا الله وی فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله زه بیا چې سم خوښې کوې ځان له تجارت کوې او که ځان له مزدوري کوې او که رزق ګټې مونږ باندې لږ وخت کې هر څه بند دي د جمعې په ورځ هغې باندې د خالي ورځ داسې وه لکه مونږ د جمعه او په هغې یو شی بند و د خالي په ورځ چې ښکار دی عبادت به کوئ اوس رب العالمین په هغې امتحان وکړو دلته د رسول الله مبارک په امت هم امتحان وکړو په هغې هم امتحان وکړو قرآن شریف کې الله فرمایي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر تپوس وکړه د دې یهودیانو نه د رسول الله مبارک زمانه کې چې کم یهودیان دي تپوس وکړه هغه کلي د هغې کلي خلک چې د دریاب په غاړه بحر قلزم په غاړه باندې اوسېدل اذ یعدون فی السبت خالي پر ورځ هغوی ظلم وکړه که هغوی به څه چل کوو اذ تأتیهم حیطانهم یوم سبتهم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیهم کذلک نبلوهم بما کانوا یفسقون خالي پر ورځ به الله په هغې امتحان کو کبان به ډېر زیات شي دې غاړو له راتلل او ټوپونه به روان لکه نورو ورځو باندې نه او نن خو کبان ډېر زیات دي اوس د رسول الله مبارک صحابو هیلې باندې ونه کړې هغې ویل نه 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 ښکار خو زما نیزې له راغې زما لاس نه راغې نه نه الله بند کړی دی چې حرام کې به زه ښکار نه کوې نه کوم هغوی څه چل وکړو هغې به د خالي پر ورځ ورته کونډې ور واچول کبان خو به ډېر پکې به ونختل د اتوار پر ورځ باندې به یې راوښکل همون خو د خالي پر ورځ ښکار نه دی کړی مونږ خو د اتوار په ورځ راوایسته خالي پر ورځ بیا جالونه ورغورځول کبان خو به ډېر زیات و پکې به ګیر شو اتوار پر ورځ به هغه جال راوایسته خالي پر ورځ به ورته جال پټۍ وتړله مونږ خلک جال پټۍ تړو اتوار پر ورځ به یې راښکاره غونډ به یې کړل خالي پر ورځ یې ورته ډنډونه جوړ کړي کبان به ډېر او ډنډونو ته به کبان رالل بند به یې ورته وتړو چې اتوار ورځ به شوه نو کبان به یې ترې راوایستل هلکه خطا سو ظالم بچو ښکار وکړه الله خو خالي پر ورځ در باندې ښکار بند کړی دی نه نه چې مونږ خو خالي پر ورځ نه دی کړی مونږ څه پر ورځ باندې کړی دی اتوار پر ورځ لیکن جالونه او کونډې او جال پټې او ورقونو کبان راتلل دا به په کومه ورځ باندې کېدل د خالي په ورځ الله هغه ازمایش کې صحابه کامیاب کړل دی ناکام شو دی به کمان رستل او بازار کې به زبردسته خرڅول او بلا پیسې به ګټلې ځکه کمان به ډېر زیات و غټ غټ کبان به الله وایي دوی تجاوز وکړه زما د حکم نه زما د حکم نه وتونکي خلک نو الله هغې خلکو سره څه چل وکړه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي فلما نسوا ما ذکروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما قرآن شريف عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين درې ډلې شو یو ډلې به وي چې مونږ خو ښکار د خالي پر ورځ نه کوو مونږ خو ښکار د اتوار پر ورځ کوو بلې ډلې به وي چې نه لکه مه کوئ ګناه ده ګناه ده ناروا دي حرام دي خدای ته وګورئ مه کوئ که تېره وباسې د اتوار پر ورځ خو جان خو دې د خالي پر ورځ وغورځوو که تېره وباسې د اتوار پر ورځ کونډه خو دې خالي پر ورځ واچوله که ته اتوار پر ورځ باندې راوباسې جال پټۍ خو دې خالي پر ورځ وتړله بند خو دې خالي پر ورځ کول او که مه کوئ هیلې باندې مه کوئ خدای ته وګورئ مقصد همغه دی که نه یا د خالي روښکل یا د اتوار روښکل هغې به وي یو درېیمه ډله وه هغوی په زړه کې خفه و چې دا ښکاریان ظالمان د خدای د حکم خلاف ورزي ولې کوي نو د نورو ته به یې وی چې دا چا منع کوله وي مه منې کوئ پرې چې خدای هلاک کړي مه منې کوئ پرې چې خدای پاک هلاک کړي دی ولې د خدای د حکم خلاف ورزي کوي هغې به وایي دی نه مونږ منې کوو ځکه مونږ هم وایو چې خدای هلاک کړي نو ښه ده ځکه د خدای د حکم خلاف ورزي کوي مونږ ځکه منې کوو چې معذرتا قیامت پر ورځ به الله مونږ نه تپوس کوي چې مونږ وایو چې الله مونږ خپل فرض ادا کړي الله به سره څه چل وکړه هغې خلکو سره دې سره د دې د صلح حدیبیه خدای ورکړه
صحابه ولا د الله حکم یې ومنه ازمایش کې کامیاب شو او هغه صلح حدیبیه د مسلمان لپاره فتح عظیم شه مکه خدای فتح کړو مسلمان د 1400 نه خدای پاک 1,40,000 ته د پیغمبر مبارک د سترګو مخکې ورسول مسلمان زیات شو د دې حدیبیه د صلح د برکت انا فتحنا لك فتحا مبینا هغه نه کوم موږ د احکام باندې حرام کې لاس لراځي نزول راځي خپل راځي بالکل نه کوم چې الله خپه نشي الله وسره سوکړل مکه فتح حجۃ الوداع د پیغمبر مبارک اله د دنیا نه تللی دی چې خپل امت د 1,00,000 نه زیات په خپل مبارک سترګو لیدلی دی الله زیات کړل هغې سره الله څه چلو کو رب العالمین ورسره دا چلو کو چې چا د ښکار کو کونو قردة خاسئین خدای دې بیزوګان جوړ کړي دروازې ماسخوتن مازدیګر به قوم دغسې ګرځېدل کبان به خرڅول تاجران دې سره به په جوماتونو کې موړېدل لوړېدل دې سره به خپل منځونه هم کول خپلې کلمې هم ورسره وې په ذکر اسکار یې مسره کول هر څه یې کول د داود علیه السلام خوا کې مو مه کوئ د خدای خاطر وکړئ نه نجي مو خالي پر اسکار نه کوم په اتوار پر اسکو د شپې کوټ کورول ته ننوتل ماسخوتن دروازې بندې کړې سار راونوتل هلکه دا دروازې خو دوی خو بېګا مونږ سره دا دروازې بندې دي دا ولې بندې دي چې دننه دروازې ورپسې ماتې کړې ویې کتل ټول بیزوګان او شادوګان دي هغه څلور بیزوګان او شادوګان جوړ شوي دي چې کوم ماشومان ورسره هغې نه ورسره خدای جوړ کړل چې کومې ښځې ورسره وې د هغې نه خدای پاک جوړ کړل چې کوم بوډاګانو د هغې نه خدای پاک بیزوګان او شادوګان جوړ کړل او چې دوی به ورننوتل سترګو نه اوښکې روانې وې مفسرینو لیکلي دي عقلونه د انسانانو شکل مخ ټول د بیزو لاس د بیز شپې د بیز وجود د بیز وایي چې وربلله دا نور خلک چا چې منع کوله او چا وایي چې پرېږدی چې دا خدای هلاک کړي ولې دا ظالمان د خدای د حکم خلاف ورزي هغه دواړه ډلې خدای بچ کړلی چې دوی به ورغلل نو ادي ته به رالل جامو ته به یې رانږدې شو جامې به یې وله ښکل کړې بوی به کړې او سترګو نه اوښکې روانې یو کس به یې پېژنده دا دی یو کس به یې پېژنده لیکن شکلونه ټول د بیزوګانو دي او درې ورځې کې دننه خدای پاک ټول مړه کړل مردارې ازمایش چې کله راشي الله تا ګوري چې زړه ټینګی که نه ټینګی ازمایش چې کله راغی الله تا ګوري چې ته دا سترګه ټینګی که نه ټینګی ازمایش چې کله راغی تا الله ګوري چې دا ژبه ټینګی که نه ټینګی ازمایش چې کله راغی الله تا ګوري چې ما خو در باندې ازمایش وکړو زما منې که نه منې لکه زما وروڼو نن زمانه کې چې موبایل ستا دپاره کوم ازمایش دی لوی ازمایش دی مال او دولت چې کوم نن ازمایش دی بچې چې نن کوم ازمایش دی موټر چې تا دپاره نن کوم ازمایش دی او کارخانه او دولت او د دنیا چهل پهل چې تا دپاره نن کوم ازمایش دی الله ګوري چې ته څه کوې موبایل تا لاس کې واخېست ګورم چې په دې ته ماسخوتن تا کولی وکړه د مولانا صاحب تقریر اورې که دا ته په خپل یو سړی دی ډاکټر دی هغې په خپل کار کې استعمالوي یو سړی دی انجینیر دی هغې په خپل کار کې استعمالوي یو سړی دی تاجر دی هغې په خپل کار کې استعمالوي یو عام انسان دی یاره زه پې د مولانا صاحب بیان اورم زه په هغې کې استعمالوم او که نه بټن دی والا بل خوا ته د فلم پې وکړ بټن دی والا او بل خوا د بربنډه جینۍ وکته بټن دی والا او بل خوا د پې ډرامه وکته بټن دی والا او بل خوا د پې بربنډ تصویرونه وکتل ګوري اوس لیبلونکم الله پته ازمایش کوي په صحابه یې په ښکار ازمایش وکړو د داود علیه السلام په قوم یې د خالي پر ورځ په ښکار ازمایش وکړو دا تا له ښکار دی ښکار په دې ګوري چې تا پې ښکار کم که دې پې ښکار نه کم د خدای مقابله خو موږ نه شو کولی قسم په خدای کې وکړي که ډېرې چغې د مولا مقابله به وکړي خو د خدای نه شي کولی د تبلیغ والا مقابله به وکړي خو د خدای نه شي کولی د ګیرې والا مقابله به وکړي خو والله که د خدای وکړي د پلار به وکړي پلار به وایي مه کوه مه کوه کوم یې زه ستا راباندې څه جذباتو کې به راشي کبر به وکړي بدماشي به وکړي قسم په خدای که د خدای وکړي نن پورې د الله د ډینګي ماشي علاج تر نن پورې پیدا نه کړی شو ډاکټر چې دا وایرس په څه ختم شي دا جراثیم په څه ختم شي چې داسې انجکشن وواهمه که دا تعاون شي چې هېڅ تکلیف درته ونه رسوي نه راځي ډریپونه ورته ښایي جواب پیراسټیمول ورکوه چې ته به یې ختمه شي ورو ورو به دا شي ختمېږي مړه تا سره د خدای د یو ماشي علاج نشته ته به د خدای د څپېړې څه علاج وکړې د الله د زلزلې به ته څه علاج وکړې یو جړک در باندې راشي قسم په خدای که دا بلډینګ هم راټینګ کړي سیلاب در باندې تا راوسته الله پاک په غاړو کې در باندې رب العالمین زلزلې راوستې پلونه یې غټ غټ یو غټ غټ پلونه د خدای سیلاب ته پل ټینګ شو د سوات پل دی وګوره د دلدار ګړی پل دی وګوره د ابازو پل دی وګوره کوم ورته ټینګ شو هغه لنډري سیخونه چې هغه په کرینونو باندې خېجولې دي او چې د الله سیلاب پرې راغی نو زه چکدرې ته تلم د چکدرې د پل هغه تختې هلته پرتې یم لنډري تختې داسې به نه کوو الله سره نه شو کولی مقابله خدای ته مخکېدی نه شو الله یو څپېړه چې راکېس بني په ځمکه کې دننه 20 کیلومتر او 10 کیلومتر او 21 کیلومتر لاندې په ځمکه کې دومره جوور دی کې یو ډک ورکړي یو دوه تختې وجنګوي زلزله راشي دریاب هم په مخه والي رب العالمین
الله په موت آزمایش کې چې ته د آزمایش کې کوم ځای ته رسېږي موږ خو خوشحاله یو لکه د داود علیه السلام قوم خوشحاله و کبان خرڅېږي او پیسې ګټي او چې چا به خالي پر کار نه کول پورې خندل مړه پیسې موږ وګټل تاسو هسې لګیا یې موږ دولت وګټل موږ دونه کبان راوستل موږ خالي نه راوباسو موږ اتوار پر ورځ باندې کبان راوباسو هلکه خبیثه راوباسه اتوار خو جال دې څه پر ورځ باندې واچو خالي پر ورځ هیلې جوړوي ځان نن سبا هم د حرام خورۍ دپاره خلک قسم قسم هیلې جوړوي که زه ورته وایم چې دا شی حرام دی شل هیلې به جوړي که زه وایم دا ګناه ده ګناه ده ګناه ده شل هیلې به جوړي شل باندې به جوړي کړي چپ به دي کړي چې خدای دې سره څه کوي که زه وایم مه کوه بچوله دا حرام خوري شل هیلې به جوړي کړي ما به کړي ما به چپ کړي چې خدای دې له څه جواب ورکړم دغسې به هغې مې مونږ خو خالي پرسکار نه کوي اتوار پر ورځ کوو او خندل به دې سپین ګیرو ته ګوره دې پاک دامنو ته ګوره نو دې پیسه ونه ګټله دې اتوار او ګل پر ورځ لګیا دي کونډۍ نیسي یو کب یې ونه نیوه مونږ څومره کمان خرڅ کړ منډۍ ډکې مو خرڅې کړې څومره پیسې وګټلې لیکن څومره دې فست بیا هغې ورپورې خندل بیزوګان ته خدای جوړ کړ شکلونه بدل شو مسخ شو مسخ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله مصر ته او صحابه سره دي او مصر فتح شوی دی صاحب او مصر خو د زمانې قدیمي لوی ښار دی سړی وایي چې کله به وینم دا خو هغه ښار دی چې فرعون موسی علیه السلام یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام دا لوی ښار دریای نیل دا به کله وینم دی چې کله روان دی حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه گورنر عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه هغې ورته وایي او د ګیر په مصر کې چې کومې ښځې وې او کوم کافرانو هغې جال جوړ کړو د الله له طرف نه ازمایش دی او د هغې جال دی جال یې وتړه څنګه جال یې وتړه جنکۍ راوستې د مصر خلک ما په خپله ولیدل ښایسته خلک دی ډېر خوبصورت او ډېر مزېدار او ښایسته خلک دی حسن په دغې خلکو کې دی لکه خو امام شافعي رحمت الله علیه وایي که نه وایي چې مصر کې دې ښځه نه کړې تا ډو ښځه نه ده کړې چې مصری ښځه دې نه ده کړې ډو ښځه دې نه ده کړې هغه جنکۍ ورته په بازارونو کې کښېنو هغې یې پوه کړې مخکې نه ټرین کړې سرونه به سرتور کې مټې به ښکاره کې مخونه به سرتور کې او ځان سره سامان کېږدې د خرڅولو والا دا مسلمانان به راځي دا په ګن کې مبتلا کې هر د مصر ورغې او دې ښځو ته او جنکو ته او ګیر چاپېره ناست دي په بازارونو کې وی شابه یو د قرآن شریف د یو آیات تلاوت وکړې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم الله قرآن اعلان کې مسلمانانو ته اعلان وکړه چې د خپل نظر او د خپل اندام حفاظت نظر دې ښکته قرآن وایي فورا نظر ښکته کې مسلمانان خو صحابه دي او تابعین دي نظر یې ښکته کړه والله که یو کس په قافله کې یوې ښځې ته مخامخ نظر هم کړي دا لسین سړي دا لسین خلک یو طرف ته نظر نه دی نیغ پې تېر شو ووتل دی اها دا د چا غېږ کې لوی شوي دي دا د چا د سترګو ړوان دی لوی شوي دي د دې تربیت کمې مبارکې خولې د رسول الله مبارک کړی دی هر ځای کې صحابه الحمدلله په ازمایش کې کامیاب راغلي دي مصر مکمل فتح شام مکمل فتح د مصر نه ګردونه علاقې مکمل فتح او هغه عیسایان او یهودیان چې مسلمانان یې په خپلو دامونو کې انخلول په دغه ازمایش کې چې الله مسلمانان کامیاب کړل دړادړ راځي او ایمان راوړي او خدای پاک مسلماني ورکوي نن لوی ازمایش کې د مرګونو پراته نن پیسه لوی ازمایش دولت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی د پتا سو پدې نه یریګم ان تشرکو چې شرک وکړي ما خاف علیکم ان تشرکو پدې نه یریګم چې تاسو به شرک وکړي لیکن پسې یریګم پدې یریګم چې الله به تاسو له دنیا درکړي الله به دنیا درکړي مال بدل درکړي او چې مال او دنیا له خدای پاک درکړي فتنافسوا فيها كما تنافسوا داسې به یو بل سره پکې سیالي وکړي سیالي زما ګاډی دی چې د هغه بل نه ښه وي بل وایي چې زما موټر د هغه نه ښه موټر وي زما بنګله د هغه نه ښه بنګله وي او وایي زما بنګله د بل نه ښه بنګله وي زما کارخانه د هغه نه ښه وي بل وایي زما کارخانه د ده نه ښه وي کما تنافسوها لکه بني اسرائیل چې څنګه یو بل سره په مالونو کې سیالي کړې وه هلاک به مو کړي په هلاک تهلککم کما اهلککم برباد به مو کړي لکه څنګه چې بني اسرائیل برباد کړل قارون چې څنګه برباد کړل تباه به مو کړل نه اشې د مالونو راغلی مال دولت کارخانې موټر جیب جهدادونه نوکران تجارتونه انخطي دي دا خلک په دې پسې سار نه تر مسعودانه پورې انخطي دي قسم په خدای نه حلال پېژني نه حرام پېژني په دې سوچ کې نه دي چې دا حلال ګټم او دا حرام ګټم په دې فکر کې نه دي چې دا خو زه ګټه کوم کله به مې رب العالمین رانیسي او الله څه وایي الله وایي زه معلومات کوم من یخافه بالغیب چې مانه څوک یېرېږي مانه یاره څوک کوي یاره عبدالله ابن عمر
یو شپونکی کوي. کم شپونکی؟ حضرت عبدالله ابن عمر روان دی د مدینې نه بعد، یو شپونکی ګړی چیرې سره دی په ازمایش کوي په هغه شپونکي باندې، بچې یو ګډ یا چیرې خرڅ کړه باندې که نه چې دلته حلال کو او روی ته یې کو ته به هم غوښې خورې موږ به هم غوښې وکړو. باباجي دا خو زما نه دي، زه خو غلام یم، زه خو نوکر یم، دا خو مدینه کې فلانکي سړی دی د هغه دی، دی په ازمایش کې امتحان کوي. وایي بچې څه چې پته لګي داسې وکړه خبره درته کوم، یو ګډ حلال کړه موږ خرڅ کړه موږ به دلته حلال سرمن به ترې وباسو او تکي تکي به ته به هم غوښه وخورې موږ به هم وخورو، پیسې به هم جیب کې واچوي. باباجي دا خو زما نه دی که نه مالک یې دی، مالک به تپوس کوي چې زما ګډ څه شو. وایي بچې چل درته ښیم که نه ګوره ازمایش کوي. چل دا دی چې بېګاله د شپې ته ګډان چیلي رمک بوځي مالک لا او مالک چې یو ګډ کم دی به شرمه خوړلی دی. مالک دلته کم دی نه څه خبرېږي شرمه خوړلی دی. اشپونکي ورته چې دا خبره وکړه نو شی یې کړله او اسمان ته یې ګوته ونیوله. وایي مالک خو نشته خو فاین الله رب مې څه شو، رب خو شته که مالک خو مې نینی خو د مالک رب خو ما یینی که الله مې نینی. دغه من یخافه بالغیب دی ته وایي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت پر ورځ اووه کسان به د الله د عرش د سوري لاندې وي. هغه ورځ چې خلک به په انور کې تلقیږي نور به دومره نږدې شي کل میل. نو زموږ علما لیکي وایي پته نشته چې څونه کم میل مراد دی. میل دوه قسمه دی، یو دا سړکونو والا میل دی، یو په عربۍ کې د سترګو سلی ته میل وایي. یو میل به رانږدې شي نو دا د سړک والا میل دی، او که د سترګو د سلی عمره به رانږدې شي دومره نږدې. نو که دا بل میل هم دی نو نور څومره لرې دی او څومره تاوی دی چې رانږدې شي څومره تو وي. په دغه تاو کې به دا اووه قسمه خلک د قیامت پر ورځ د رب العالمین د عرش د سوري لاندې وي. یو په هغې کې دا چې ذکر الله خالیا ففادت عینا، الله ورته رایاد شو خالیا هېڅوک نشته، دی په بړستن کې دننه دی او موبایل ورسره دی، دی په کوټه کې دی هېڅوک نشته او موبایل ورسره دی، او په موبایل ګند راغی او دته فورا رب العالمین رایاد شي چې که بل څوک نشته خو الله مې ویني. هسې یو خبره کوو خپل منځ کې سره، پښتو خبرې دي چې یو سړی په یو ګناه کې مبتلی او دی د دروازې کش واوري دی فورا ویرېږي کو نه یېرېږي څوک جوړ راغله او چې دروازې ټک واوري زر زر پټ پلان پټوي کوشش د پټولو کوي څوک راغلی جوړ خبر شو راباندې. نو په کش نه یېرېږي د ټک نه یېرېږي او کوم رب چې درته ګوري د ګناه په وخت کې هغه نه یېرېږي. ولې دا کش او ټک والا چې در باندې راشي دا د اوس سزا درکوي، اوس سزا درکوي. دا څه کوي هغه چې کم په سر د پاسه دی د الله هغه کیمره سوره ده والله دی ویني نو هغه به دله سزا درکوي خو څه موده بس پرې نه ده. دا خو ماته ښکاري هغه ماته نه ښکاري، فرق دغه دی. رجل ذکر الله الله ځان ته رایاد کړي خالیا د یوازې هېڅوک به سره نشته. ففاضت عینا چې الله را مخکې کې سترګو نه اوښکې وبی دی، ګناه کې پروت دی او ناګهانه رب العالمین راغی د سترګو نه اوښکې وبی دی چې وبی دی الله څه وایي چې غلا کوي د دکاندار نو دکاندار پې راشي نو ته کوته کولی چې معافي غواړم وایي نه ستا داسې داسې کړي دا خو کله نه وې راغلی او ډبۍ او ډبۍ او ډبۍ او لاس کې کړی مولا واچي پولیس ته م ورکړي چغې وي معافي بیا به نه کوم نه کوم پرېږدي نه او چې هلته ګناه کوي د خدای دشمني کوي او سترګو کې اوښکې راغلې الله وایي مه خفه کېږه معاف معاف معاف. دغه ذات بیا مونږ خفه کوو ازمایش کې ګیر یو مونږه دغه ذات سره دا بیا مونږ خفه کوو. حضرت عبدالله ابن عمر هغه بچی هلک ته وی بچی کامیاب او لاړ مدینې منورې ته هغه مالک لی ورغی وی یاره ستا ګډې چیلی سره دې پلانکي ځای کې یو شپونکي سره ولې خرڅی خو نه وی ولې نه خرڅوم که څوک د خوښې نرخ راکوي وی در کوم دومره ګډې دي په دې دومره پیسو خرڅوم وشوې زما زما شو او غلام دا هم آخر را باندې خرڅ کړه دا ګډې په ماله څوک سره امین در باندې خرڅ کړه. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه پیسې واخېستې مالک لی ورکړې ګډې هم زما شوې غلام هم زما شو. ماسوخت چې غلام مالک له ګډې چیلی راوستې هلکه وایي ته خو ما خرڅ کړې وایي په چا وایي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زوی په عبدالله ابن عمر او دا ګډې چیلی مې په هغه خرڅې کړې دي ځه هلته بوځه. دی لاړه عبدالله ابن عمر دروازې والا چې هغه ولرو ته هغه بابا و چې ګډ خرڅی که نه ورته وایي دا تا زه اخېستې مې یو وایي دا ګډې چیلی هم تا اخېستې دي وایي ما ته هم د شپې ځای وښایه چې کوم ځای شپه وکړم او د ګډو چیلو ځای مو وښایه چې دا کوم ځای کې وتړم. عبدالله ابن عمر ورته وایي بچې ما ځان له نه اخېستې ما هغه ذات لا اخېستې چې د کوم ذات یاره ستا لکې پرته ده چې کوم ذات نه ته پشي شا یارېدې هغه ذات له ما اخېستې هغه ذات له تا ما ته وایي فعین الله مالک خو نشته خو الله به صرف کوم ځای دی ولې الله ما نه ازمایش کې کامیاب شوې بچې ما هغه راغېستې ځه خدای په نوم آزاد او دا ګډې چیلی مې ځان له نه دی اخېستې بچې دا مې هم تا له اخېستې دي
اوس کده په دغه ازمایش کې صرف د یو ګډ قیمت ته سترګې خړې کړې وي ګناه به هم شوې وه او مالک به واقع ډبولې مو چې څنګه شرمه خوړه لیکن هلته کې ازمایش کې کامیاب شو آزادم شو او یو کنډک رمه ګډ چیلی ورته میلاو شو مه یارېږئ الله غیرتي بادشاه دی فکر مه کوئ په حرام په پرېټه مه واچوئ لږ حلال وګټئ الله غیرتي بادشاه دی برکت به پکې درته واچي او په دا ډېرو حرامو کې به برکت ني خفه به غمجن به پریشانه وي او کبر مه کوه د مال د وجې نه ډېر خلک یې کبر کې پرېږدي لږ مال او لږ دولت والا راشي که نه قسم په خدای بیا دا غریبانانو دا ګیرې والا او دا پټکي والا ټوپۍ والا خوا ته اړو ګازره نه ښکاري نه داسې مه کوه کم از کم یو سړی دله راغی ته سرکاري افسر یې ته ډاکټر یې ته انجینر یې ته کارخانهدار یې ته لوی تاجر یې ته لوی مالدار یې او تا یو غریب راغی راپاسه وله کرسی کټ ته راپاسه د پرې مخ ګیره دله قدر یې وکړه صاحب د سنت پټکي په سر کړی دی لږ عزت وکړه جي یو ګیلاس اوبه سات ورته وکړه الله به خوشحاله شي نانا جي اس پروا نشته دیوال ته غاړه کېناستي او قبل داسې سړی راغی چې پتلون متلون اچولی دی او ټایم یې اچولی ده او لږ مالدار دی هغه له به پاسې سروټ په مرته وکړي جي کېنې تاویې به له راغواړه دا کوم ځای ته مونږ سوچ ده دا ازمایښونه دي قسم په خدای د مال او دولت د امتحان دی او زه به در یو مثال درکړم یو سړی غوښه راوړي بچولی هم کټوۍ کې پخوي بچولی هم ورکوي او هغه داسې کمزورې غوندې غوښې ښوروا پکې وکړي او پکې د ټماټر دوه درې څلور واچوي او غریب یو پاو غوښه راوړي او لس دولس ټټابرۍ یو ښځې ته وایي ښوروا پکې وکړه اوس به مو شي او سبا به مو شي او چې به څه ښوروا مروا پاتې شي نو بله ورځ پکې ټیپر هم واچو هغه غوښه غریبانان دوه درې ورځو ته ورسوي لیکن هغه بچي یې ډېر په مینه وخوري په محبت یې وخوري بچي ورته راغونډ شي او خو په محبت یې وخوري او چورو پې کوي بسم الله او چې نوړی وچتوي الحمدلله شکر دی خدای ځکه به میاشت پس هم غوښه مې لو شي خو مې خوړه که نه ښوروا خو مې چوکه کړه که او لیدلې مې دي قسم په خدای پوټې به راوالي پلار مخې ته به کېږدي ها بابا دا وخوره هغه دواړی پوټې به راوالي مور مخې ته به کېږدي هم بېبې دا پوټې وخوره چې ته مونږ د دې غریبانانو سره مېلمانه یو نو مونږ له به راوالي غریبانان یې دا وخوره استاد دا وخوره خوشحاله یې ورته هغې ډوډۍ سر څه چلو شي خېټې ته لاړ شي هغې باندې وجود کې غوښه پیدا شي وینه پیدا شي هغه دې په مونځ کې صرف کړي مونځو کې روژه ونیسي او ډېر پکې داسې چې هغه ښوروا کې یو قطره پاتې کې ها جومات ته طالبانو له یوسه او ډېر پکې داسې هلکه ګاونډیانو له یو پوټې یوسه هغه یو کیلو باندې ډېر خلک وپالي خوشحاله یې ورته لیکن بل خوا بل مثال به درله درکړم بل دا وکړي غوښه راوړي ښه مزېدار اعلی او په غوښه په غوړو کې وترسئ واړه واړه ګوټۍ دې جوړې کړي او اوږم پې واچوي او ښه مزېدارې خوشبویه کړي او په پنجره کې مږې ته کښېږدي مګه په سوړه کې دننه د خوشبو پې ولګېدله بار راووته بله مګه ده بله ده بله سوړو نه ورپسې راووتې او چې خوشبویه پسې پنجرې ته لاړې دننه ورننوته څومره په شوق یې خوري په خوند لګیا ده هغه خوري او یو بل ته به شپېلې مو وایي چې غوښه موندلې ده او ترسکونه غوښه ده یو هم راځي بل هم راځي بل هم راځي جګړې هم پې کوي او خوراک هم کوي هغه وختینی غوښه نعمتو دا غوښه څه شی دی دا زحمت دی نعمتو دا غوښه څه شی دی ماشومان د کور زنانه بنده په کټ کې ملاس دي غلې غوندې ورته وګوري بغیر پنجرې ته غدوه نه ننوتې بیا ورته غلې غوندې وګوري هلکه درېیمه موره ده بله چپ 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 پش پش مکو 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 بله موره ورروانه څلورمه مور دننه شوه بله مور دننه شوه خو چې پنجره ده مګو ډکه شي بس مګه پنجره غونډه راوالي او چوکا ماشومانو سره یې اوس به سره ګورو اوس به څه کوئ اوس دا غوښه څه شی دی مګې ته خو نعمت و مګې ته خو خوشبویه وه هغه ورته ګډېدلې هم ده هغې ورته چورلکونه او ناچونه هم کړي دي لیکن د کور مالک دا غوښه د مګې ته د نعمت په بنیاد نه ده ورکړې هغې ته خو نعمت ښکاره شو د نیوکې په بنیاد ورکړې ده دقسې زمانونه ګورې دا حرام مالونه دي دا ګندونه دي دا خلک ورته خوشحاله دي چې دا خو نعمت دی او دا خو صاحب سره کړې ده او دا خو جي بهترین شی دی او دا خو زبردسته خوشبویه ده دادي او فرشتې هغه دی نه ګوري چپ 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 پرېږده چې وخوري لږ غوندې لږ غوندې یو بوټۍ خېټه پې برابر کړي پرېږده شونډې منډې په دې برېتو باندې راکاږي پرېږده چې ورپسې دا چارونه مچارونه هم دا حرام وخوري او دا ګندونه دا کبر او دا پردي مالونه دي او دا غریبانان یې پې خفه کړي دي پرېږده چې وخوري بیا ورته ډنډې ونیسي داسې ډنډې ورته ونیسي چې ارمان که په قبر کې د دې ظالمانو دا چغې دې بچې اورېدې نو یو چغې اورېدې نو ښه به وکړه ځان هم یادوم موږ به ټول سم وبیو خو نه اورو اعلان وشي خدای مو بخا رونو ګورې پخوا به سل کاله ته رسېدو سلونه به وړېدو 90 ته به رسېدو 80 ته به رسېدل 70 ته به رسېدل اوس قصه ختم
اوس 40 45 50 او 60 ټینشن مې واغی ته کور جوړ کوه ته ورننه نه داس چلار سړی مړ شو اعلان وشي خدای مو واخه پلان کې مړ دی او 2 بجې جنازه د ټول راځي اوهو پرون مو ډیوټي کې عجیب بیګا هټه د ازمایش مال بچي دولت مکه وې د ازمایشونه د ټولو نه مخکې ذات ته ویم غلی ښه نصیحت لاول ځان ته کوم بیا تاسو ته الله دې ما تاسو ټولو عمل راکړي د ازمایشونه د ازمایش کې کامیاب شي د ازمایش کې نو اصل په خدای دنیا مشتا خدای دې وګټه خدای دنیا مشتا الله دې وګټه الله فرشته دې وګټه الله محبت او مینه دې وګټه دنیا به هم درکې اخر کې به هم درکې جون بری د خوشاله او د سکون به پټې پر هم خوشاله او کله ازمایش کې ناکام شوي سارو ما سوتن مې بیا د ټینشن ګولې بخوري پهلا په ګولې بده کې او ما سوتن ما پهلا په ګولې بده په پاسه او چې طبيعت خراب دی او چې دا چل دی او چې هغه چل دی نه به تعالی خوب در دی نه به ډاکټر له خوب ور دی نه به انجینیر نه به مولا ور دی الله ویل نو تاسو د ګورم نن سبا لوی ازمایش زمو ستارونو ګوري موبایل دی موبایل ټچ موبایل دا لوی ازمایش ګوري الله پاک ته سکے او د سترګو ګنا لعن الله الناظر والمنظور الیه چې کم منظور الیه چې کم انسان په بد نظر چاته ګوري او یو انسان ځان داسې جوړ کړي یا خپل تصویر په داسې طریقه باندې شیر کړي شای کړي چې ما ته خلک زموږ تصویر ته په بد نظر وګوري دواړو باندې د خدای قهر او لعنت نازل رسول الله مبارک زما خیره بیا قبلېږي یا نه د دواړو جهان مبارک سره دا خیره کړې نو دا ګورې بیا ازمایش دی امتحان موږ خدای ګوري ته څه کوې نت دی او تصویرونه دي او فلمونه دي او ډرامې دي او بربنډې ښځې دي او بربنډ سړي دي او دروغ دي ټول دروغ خورئ یو له پراپیګنډا بل له پراپیګنډا یو خوا دروغ خوروه بل خوا دروغ خوره یاره زما سوچ کې نن دا دجالي فتنه ده بس ګمان کوم چې دجال به خپل دجالیت د موبایل په ذریعه دنیا ګډ ته رسوي او د دجال بچي به هم د هغه نه مخکې کوشش کوي چې د دجالي خبرې د دنیا ګډ ته ورسوي نن خو قصه ساده ده د کور په کوټه کې کښېني او ځان ته موبایل کولو کړي او چې سیر یې غواړي هغه ووایي او ناګه د دنیا ته ورسوي داسې به نه کوو خدای پاک سره هر قسم عذاب شته الله پاک سره د نیوکې هر څیز شته الله دې مساعدي د یوسف علیه السلام ته خبره پیغام شو څونه ازمایش و یو کور کې غلام د غلامۍ زندگی تیری او ځلیخې ورسره څه چل وکړو یو دروازه نه په دروازو دننه ورته ځان خشته کښېناو چړو ماشي و میږي مانه خبر نشي او په مینه و په عاشقه وه یو دروازه بنده کړه بله چابیانې ځان سره کړې یوسف یې ځان نه کړ غلام وایي دلته راشه او چې څنګه راغی یوسف علیه السلام نو مطالبه ترې ګناه لیکن الله پاک د یوسف علیه السلام مدد ازمایش و هغې ورته دومره ځان ډولې کړي دي تپوسونه ترې کوي یوسفه دا سترګې دې ډېرې ښکلې نه دي وایي ټولو نه مخکې به دا پټېږي یوسفه دا مخ د ډېر خشته نه دی چې پړ به شي دا وجود د ډېر خشته خوبصورت نه دی وایي خاورې به شي دا مخ پوزه لاسونه کوشش یې کوو چې دا دم چوپ کړم چې دې ما ته رامایل شي ورته خو نور معلومه په کور کې ده هغه وایي دا جال کې ما نشي ګیرولی ما وجود کې د یعقوب علیه السلام او د اسحاق علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام وینې چکرې لګوي هغه وجود نه دی د یعقوب علیه السلام او د اسحاق علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام وینې روانې چکرې لګوي دا ته ګیرولی شي یعنی انسان خواهش په کوم طرف ته دی هغې نه اوس ورته ښه پته ده چې دروازې وغلقت الابواب قرآن شریف کې الله فرمایي دروازې او ابواب جمع د دروازې الله جنده کړې دي ورته او د دې غریب دغه وس دی چې دروازې ته روان شو نو ته پته ده چې رندله او پروردګاره د هم دغه وس ازمایش کې خدای کامیابوي که نه الله ورته ټولې دروازې کولاوي ته کوشش وکړه چې په دې امتحان کې الله راضي کې کوشش وکړه چې شیطان مه راضي کوه دروازې به درته خدای کولاوي دروازې کولاو شي خدای له ذریخې نه بچ کړه جیل ته پکې لاړ جیل کې مو اختیار کړه فلبث فی السجن بضع سنین جیل ته لاړ لیکن الله څومره مدد وکړي چې آزمایش او امتحان کې کامیاب شو د هغې مصر خار بادشاه ته خدای پاک جوړ هغه ذلیخې بیا خپو ته ناست هغه وزیران ورته خپو ته ناست دي د ټول مصر بادشاه اول نمبر وزیر زراعت اجعلني على خزائن الارض وزیر زراعت د ځمکو خزانې وزیر زراعت ته نه جوړ شو او د هغې نه پس د مصر بادشاه شو ولې ازمایش امتحان پې راغی هغې کې کامیاب شو ازمایش امتحان کې د الله ومنل ازمایش امتحان کې رب ذوالجلال خوشحاله کړه مصر وزیر شو بادشاه په خپله په مینت راوغوښته درخواستونه یې نه دي کړې کوټونو ته نه دی ولاړ سفارشونه یې نه دي کړې
د خلکو دروازې نه دي لګولې چې ماله وټ راکې زه به ممبر جوړېږم یا به وزیر جوړېږم دا کار یې نه دی کړی خپله ورته بادشاه وایي وایي زه تاسو وزیر جوړوم تا نه وزارت جوړوم کوم وزارت دی خوښ دی دی ورته وایي چې اجعلني على خزائن الارض اني حفیظ علیم که وزارت راکې دا زراعت والا ده څوک وزیر خزانه یادوي فینانس او څوک وزیر زراعت یادوي دا راله راکړه اني حفیظ ما کې کرپشن نشته کرپټ نه یم زه به دله ښه حفاظت به دله وکړم د بیت المال د دې غلې او د دانو به ښه حفاظت دله وکړم او که فینانس منسټر اخلي نو زه به د خزانې درته ښه زبردست حفاظت به دله وکړم او علي پوه یم په دې سیز مې تجربه هم شته دا کار هم کولی شي دا کولی شي دا زموږ دا نن سبا اني حفیظ دا ډېر څوکیداران دي ډېر نیکان پاکباز دي خزانې محفوظ ساتلې دي ټول پیشوګان او کټوۍ ورته د غوښې پرته ده او ښې لوټلې ده په جیلونو کې پراته دي